آمده عباس حرب از بحر کین، بحر قمع احمد و استیز دین. دا اوس نور مثالونه وایي د دې تېر مضمون دپاره چې آمده راغلی و عباس حرب، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه راغلی و حرب جنگ ته از بحر کین دپاره د بغض. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه خو د بدر په غزا کې اشتراک کړی و، د کفارو سره ملګری و د مسلمانانو پر ضد باندې. دی راغلی و د کفارو سره ملګری و، غوښتل یې چې قمع د دین وکړي او د دین د مابینه یوسي، د بدر په غزا کې مسلمانانو ته ماته ورکړي، مسلمانانو ته شکست ورکړي، د مسلمانانو دین خراب کړي. بحر قمع احمد د فاره د کښلو د نبی علیه السلام ورسوسم چې دی وکاږي، دی تباه کړي، او استیز دین د فاره د جنگ د دین راغلی و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه. مګر نو څه وشول؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ونیول سو، گرفتار سو، مسلمانانو ونیوی، گرفتار یې کړي، مدینې منورې ته یې بوتی بندي. او ورې چې هغه بیا نبي علیه السلام ورسوسم چې دی خلاص کړي، نو د اورې کلمه شریف وویل، کلمه یې وویله، مسلمان سو. او وروسته چې بیا مسلمان سو، بیا د صحابه مبارکانو لوی رهبر سو، د صحابه مبارکانو د دین لوی رهبری پر غاړه باندې واخیستل. گشت دین را تا قیامت پشت رو، در خلافت او فرزندان او. گشت وګرځېدی دین را، دین لره، تا قیامت تر قیامته پورې پشت رو، شا و مخه. یعنی د دین حمایه یې د زړه د اخلاص او د صداقت څخه وکړل، په کامله معنا باندې د دین حمایه وکړل. در خلافت په پاچي کې او د فرزندان او زامن د زامنو او د حضرت عبدالله بن عباس د مبارک بیا نور د دوی اولادونو دا ټولو بیا په کامله معنا باندې د دې دین حمایه وکړل. اولدار د دین د مقابلې دپاره راغلی و، په یو کار پسې راغلی و، هغه په یو کار پسې راغلی و، هغه پر بل کار باندې پېښ سو، هغه تر هغه پر لویه خزانه باندې پېښ سو. آمده عمر به قصد مصطفی، تیغ در کپ بست بس میثاقها. آمده راغلی و عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به قصد په قصر مصطفی د نبی علیه السلام ورسوسم غوښتل یې چې د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک دین د مابینه یوسي، د ده پر ضد باندې راغلی و. تیغ در کف، توره در کف په لاس کې، بسته تړلې وه، بس میثاقها، ډېرې وعدې یې کړې وې چې زه به د دین د مابینه وړم، حضرت نبی علیه السلام ورسوسم به د مابینه وړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د خپله کوره سره راووتی، هغه د واره په څه نیت راووتی؟ په دې نیت راووتی چې زه به ځم او نن به د نبي علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک سر راوړم. دا نیت یې وکړي، عزم یې وکړي، د کفارو سره یې تړونونه وکړل، عهدونه یې وکړل چې زه به نن ځم د نبي علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک سر به پرې کوم او د سر به په دې توره باندې راوړم. چې رالی و نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ورته چې رالی، هلته نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک دعا کړې وه. هغه چې دی رالی، هغه یو دم پر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم باندې عاشق سو. چې عاشق سو، اورې اسلام راوړي. چې اسلام یې راوړي او اعلان یې وکړي چې هر څوک چې د اسلام په مقابل درېږي د هغه سر پرې کوو. نو وینې راغلي په څه نیت باندې و او ورپېښه څه سول. گشت اندر شرع امیر المؤمنین، پیشوا و مقتدای اهل دین. گشت وګرځېدی اندر شرع، په شریعت کې امیر المؤمنین، آخر امیر المؤمنین امیر د مسلمانانو جوړ سو. اول دواره په ضد د مسلمانانو، په ضد د نبی علیه السلام ورسوسم راووتی، اما ورپېښه څه سول؟ هغه دا ورپېښ سول چې د امیر د مؤمنانو سو، پیشوا جوړ سو و مقتدای اهل دین، مقتدا و رهبر د اهل دینو جوړ سو. آن علف کش سوی ویرانها شده، بی خبر بر گنج ناگه پازده. آن علف کش، هغه علف کش ایو سړی و، راوتلی و، غوښتل یې چې شپیشتي وکړي، غوښتل یې چې د کور دپاره څه واښه ماشه جمع کړي.
نو د چې واښه کول هغه یو دم یې پښه د خزانې څخه وموښته، پښه یې د ډبرې څخه وموښتل، د ډبرې څخه چې پښه وموښتله هغه چې ډبره ایسته سول، لاندې خزانه پرته او پر خزانه باندې پېښ شو. دی خو راغلی د واښو دپاره و، هغه پر خزانه باندې پېښ شو. آن علفکش هغه واښه کشونکی سوی ویرانها و طرف ته د خرابو شده سوی و. و خرابو مځکو تکلیف مطلب چې مازې واښه را جمع کړي، پر انبار و پر واښو باندې ګرځېدی. بې خبر ناخبره و برګنج پر خزانه باندې ناګه ناببره پازه د خپله پښه وول، ناببره یې پښه د خزانې څخه وموښتل، خزانه په لاس ورده. تشنه آمد سوی جوی آب در دید اندر جوی خود عکس قمر. تشنه تږی آمد رالی سوی و طرف ته جوی د ولی آب د اوبو در دننه، یعنی در جوی آب. یو تږی هغه رالی و ولی ته رالی اوبو ته چې رالی داسې ورته وکتل غواړي چې اوبه وڅښي. دید ویلی دی اندر جوی په والی کې خود په خپل عکس قمر، هغه چې وکتل په سپوږمۍ کې په دننه په اوبو کې د سپوږمۍ عکس ور معلوم سو، خبره پر سپوږمۍ پر عکس باندې مین سو. من برین در طالبی چیز آمدم صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. نو دا اوس هغه د اعرابي خبره ده چې اعرابي وویل چې زه خو دې دارالخلافت ته دې پاچي دربار ته چې راغلی وم، چیز دپاره راغلی وم؟ دې دپاره راغلی وم چې څه تحفه ترلاسه کړم، څه پیسې درلاسه کړم، یو څه روپۍ درلاسه کړم، تحفه مې د دې دپاره راوړی وم. هغه چې رالم اوس پر دې دروازوانانو باندې عاشق جوړ شوم، اوس ما د دوی سره انډیوالي و مینه و محبت پیدا شوه. اوس مې نه پیسې په کار دي نه مې شی په کار دي، اوس ما فقط دیدار په کار دی چې فقط زه د دوی دیدار وکړم، نور که پیسې یې که نه که بل شی یې که نه، فقط دیدار غواړم. من برین در زه پر دې دروازه باندې طالب چیز طلب کوونکی د شي آمدم راغلی وم، صدر گشتم صدر وګرځېدم چون به دهلیزم، چې به دهلیز ته رالم صدر وګرځېدم. ولې وزه د عاشقینو څه شوم، او عاشق خو صدر وي د مخلوقات. نو داسې یو سړی د اولیاء کرامو د خدای د استادو مجلس ته ورسېد، د چیز لپاره و یو دعا راته وکړه، یو تعویض راته وکړه، یو څاښ راته وکړه، پلانکی مریضي را پېښه ده، په کور کې مې پلانکی مریضي ده، په پلانکی تکلیف راته پېښ دی، دپاره د دغه یو دعا راته وکړه، تعویض څاښ راته وکړه. هغه چې راشي یا پلا د هغه ولي سره شناخته شي، وروسته پر هغه باندې عاشق جوړ شي، بل وارې بیا د هغه د دیدار و د هغه د انډیوالۍ دپاره را روان وي، بل وارې بیا دی په خپله صدر جوړ شي. آب آوردم به تحفه بحرینان بوی نانم برد تا صدر جهان. آب آوردم اوبه مې راوړې بیا به تحفه په تحفه کې بحرینان دپاره د دې چې ګوله ډوډۍ دی ماته راکړي. بوی نانم بوی د ډوډۍ اما لرې برد یو وي تا صدر جهان، در صدر جهان د باچا تر ملاقاته پورې یوړم. دې د ډوډۍ بوی خو زه د باچا تر ملاقاته پورې یوړم. نان بیرون ران آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. وای نان ډوډۍ بیرون د باندې ران راویشړی آدم را، آدم علیه السلام از بهشت جنت څخه. د ډوډۍ په وجه باندې آدم علیه السلام د جنت څخه راووتی که نه راووتی؟ خو د غنم دانه خوړل، د غنم دانه چې وخوړل خو د سر څه وسول؟ د جنت څخه راووتی. نان ډوډۍ مره مالره اندر بهشتي و جنت ته در سرشت زه ورسره ګډ کړم. یعنی زه ډوډۍ د هغه د ډوډۍ خاطر و زه سره جنت ته بوتلم، زه د ډوډۍ په امید را روانم، هغه زه جنت ته ولاړم. د یو سره هغه معامله وسو، د بل سره دغه معامله وسو. رستم از آب و زنان همچون ملک بیغرض گردم برین در چون فلک. رستم خلاصم از آب و د اوبو څخه وزنان د ډوډۍ څخه همچون ملک لکه ملکه چې نه ډوډۍ غواړي نه اوبه غواړي. اوس هم زه هغه مقام ته د ولایت ورسېدم، د خدای د دوستۍ ورسېدم چې اوس مو لکه ملکه چې نه زما اوبو ته ضرورت شته نه مې ډوډۍ ته ضرورت شته. بېغرض بې هدفه ګردم وګرځېدم برین د پر دا دروازه باندې چوپه لکه اسمان. لکه اسمان نه دی، اسمان خو ګرد عمر ګرځي،
مګر هدف نه لري، کار نه لري، حاجت نه لري، نو داسې بې هدف او بې غرض او بې حاجته به زه اوس راځم د الله جل جلاله عبادت به کوم د الله د عشق دپاره، نه د خپل حاجت و د خپل هدف و د خپل کار دپاره. بے غرض نبود بگردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. بے غرض بے هدف نبود نوی بگردش په ګرځېدلو سره در جهان، په دې جهان کې غیر جسم، غیر د بدن څه و غیر جان عاشقان، غیر د روح څه د عاشقان. یو عاشقان خلق د خدای دوستان دي چې هغه د الله عبادت کوي، هیڅ هدف و غرض نه لري، نه د دې سره بل د دنیا حاجت ته نه د آخرت حاجت ته. هغه نه د دې دپاره عبادت کوي چې زه جنت پیدا کړم، نه د دې دپاره عبادت کوي چې په دنیا کې مې ژوند اوساسي، په دنیا کې په راحت سم، نه د مرضي په خاطر کې په هیڅ خاطر د الله عبادت نه کوي، په خپل عشق او د خپل مینې او د محبت په خاطر باندې عبادت کوي چې بیخي په دې دنیا کې ورته وایي چې ورته ته دوزخي یې دی د الله عبادت نه کړشتي. دی د الله عبادت د الله د مینې په خاطر کوي، هدف و غرض نه د دنیا لري نه د آخرت لري. نو ویني دا انسانان خو درې قسمه دي، یو طالبان د دنیا دي، یو طالبان د عقبا دي، یو طالبان د مولا دي. یو طالبان د دنیا دي چې ګرد عمر ژوند د دنیا سره دي، مسجد ته ورځه د مودي سره شناخت کوه، سبقان وایه، استغفار شي وایه، سبحان الله وایه، پلانکی شی وایه، پلانکی شی وایه، د دې دپاره وایه چې سبحان الله وي ډېر وایه، استغفار شي ډېر وایه، برابر چې سودا وي ډېر کېږي، کار به دې سم، تکلیف به درڅه لېر شي، مرضي به درڅه لېر شي. دا طالب د دنیا دی. بل یو طالب د عقبا دی، هغه بیا وایي دونه اندازه سبحان الله وایه، پلانکی وایه، پلانکی داسې به خدای جنتونه درکړي، دونه ماڼۍ به درکړي، دونه حور غلمان به درکړي، دا به درکړي، دا به درکړي. دا چې دوی دا هم په خپل حور غلمانو پسې ګرځي، دا هم په ځان پسې ګرځي. یو طالبان د مولا دي. طالبان د مولا ها خلک دي چې هغه نه د حور حساب کوي، نه د غلمانو حساب کوي، نه د ثوابو حساب کوي، هغه فقط د الله جل جلاله د عشق حساب کوي. هغه د الله عاشق دی، هغه سره نه د حور. هغه خدای چې زه جنت ته درسم هم بل شی زه نه غواړم، بس ما فقط ستا په عبادت باندې ودروه، زه ستا عبادت کوم، زما دغه چلند دی. نو بے غرض نبود، بے غرض نوی به گردش در جهان، په گردش په حرکت کې در جهان، په دې جهان کې غیر جسم و غیر جان عاشقان، غیر له بدن او غیر له روح څخه د عاشقان، بلې هیڅوک بې هدف عبادت نه کوي. دا بې هدف عبادت چې دی یوازې دی کوي. در بیان آنکه اوس مولانا سمرک بیان د دې کوي، وای عاشق دنیا، عاشق د دنیا چې دی بر مثال عاشق دیوار است. پر مثال باندې د عاشق د دیوال دی که برو چې پر د دیوال باندې تاب روشنایی آفتاب د لمر زده باشد وهل سوی وي. مازدیګر وخت دی یا سهار وخت دی، لمر را ختلی دی، پر یو دیواله باندې د دیواله باندې د لمر رڼا برابره ده. نو دا دیوال ډېر ښایسته وي. ولې ښایسته دی؟ ولې د لمر رڼا پر برابره. نو یو سړی پر دې دیواله باندې عاشق شي، وایي دا دیوال ډېر ښایسته دی، ولې وایي د لمر رڼا پر برابره ده. څه شته؟ غش ونیسئ، ډېره بهتره ده. نو عاشق د دنیا پر مثال باندې د عاشق د دیوال دی چې پر دیوال باندې کې برو تاب آفتاب زده بشه، چې پر ده باندې روشنایی د لمر برابره سوي او دی پر دې دیوال باندې عاشق وي. و او جهد نکرد او دی دا کوشش نه وکړي او تا فهم کنه چې دا وفهمی که این تاب و رونق از دیوار نیست، چې دغه روشنایی او دغه خوند د دیواله نه دی، از قرص آفتاب است در آسمان. دا هغه د لمر د ټکي روشنایی او خوند دی چې په اسمان کې دی، در اسماني چهارم چې په څلورم اسمان کې لمر دی، دا د هغه لمر روشنایی ده، دا هغه د لمر خوند دی چې پر دیواله برابر دی.
نو زه چې پر دیواله مین یم ناکي مین یم پر دې دیواله خو د هغه روښنایي برابر ده زه باید پر هغه باندې مین وای لا جرم نو حت نو خامخا د ناچارۍ څه کلی دل بر دیوار نهاد د خپل ټول زړه پر دیواله باندې کښېښوه یعنې پر دیواله عاشق سو او چون فرتوی آفتاب به آفتاب پیوست او کله چې د لمر روښنایي مازدیګر بیرته د لمر سره وصل سول یعنې مازدیګر چې لمر ولوېدی د دیواله څخه رڼا ټوله سول او دیوال هغسې تاریک و خیرن پاته سو او محروم ماندی محروم پاته سي نو څوک چې پر دنیا باندې عاشق وي هغه هم دغسې وي دا د دنیا زیب و زینت و د دنیا اسباب و متاع دا هم داسې دي چې ټوله ښه خوند کوي ظاهره ولې ښه خوند کوي دنیا چې ښه ده په څه خاطر ښه ده ولې دا توشه ده د عقبه که ښه ده ښه ده د دنیا چې توشه ده د عقبه دنیا خو چې ښه وه په دې خاطر چې د الله جل جلاله د معرفت وسیله وه په دې خاطر باندې ښه وه چې د الله جو معرفت نه او د انسان ژوند د دنیا څخه ختم شي وروسته د پوه شي چې ووایي ما خو ټوله ژوند پاتې تېر کړی دی او په آیات شریف کې راځي وایي وحیل بینهم و بین ما یشتهون او وحیل فاصله راشي بینهم په مابین کې د دوی و بین ما یشتهون په مابین کې د هغه چې د دوی هوا ورته کېدل د دوی و د خپل خواهشاتو تر مابین فاصله راشي فاصله دغه ده چې انسان مړ سو بیا نو نه پیسې سته نه دنیا سته نه ماڼۍ سته هېڅ شی پر دنیا نه سرای نه اولاد نه قریبان هېڅ شی به لا پاته نه شي د ګرد سره د تعلق ختم شي د ګردو در مابین و حجاب و پرده راشي وایي خو ده بې ځایه کار کړی بې ځایه عشق کړی که ده په دنیا کې د الله سره عشق و معرفت کړی وای هغه الله به په قبر کې مور سره وای اما چونکې د عشق د اولاد سره کړی دي یا عشق د پالتو شیانو سره کړی دي د پیسو سره کړی دي هغه د قبر د باندې پاتې سول مثل عرب مثال دی د عربو متل دی د عربو وای اذا زنیت فزنی بالحره اول خو زنا مه کوه زنا بد کار دی بیا هم که چې زنا کول نو د حرې سره خو زنا وکړه د منځه نه ولاکه په دغه ارزه چې ته ځان په بدنامه کوې چې زنا چې کوې د حرې سره خیانه وکړه نو چې اقلا چې هغه پښتانه وایي ومره پر یو څه باندې ځان بدنامه کړه پر یو څه باندې نو چې خو نو یو شی خو نو یي قابل د دا خو نو یي و اذا سرقت فاسرق الدره و اذا سرقت که دې غلا کول اول خو غلا مه کوه بد کار دی فاسرق الدره که دې بیا فرضاً غلا ته نیت و غلا دې کوه فاسرق غلا که الدره ملغلره بیا نو چې غلا کوې نو ورسه ښه ملغلره نو غلا کوې د زرګر دکان ووه او که ته راشې په مسجد کې د طالب چمپل غلا کې هغه هم یو پل یې څیر یو پل یې روغ دا دې غلا کړي هلته طالب ته په لاس ورسې نو هم بې عزت هم بدنام هم څیر چمپل په لاس څیر چمپل نو ولاکه په دغه ارزښت ځان په بدنامه کې پر سر باندې چپلاخې وړې یو ښه ملغلره خو غلا کوي یو ښه د سرو زرو دکان خو ووایه چې سړی په دا خو نو وارځي په هغه نامه خو نو وارځي نو اول عشق مه کوه په دې دنیا کې چې که یې نو بیا داسې عشق وکړه چې هغه د ښو اولیاو د خدای د دوستانو د الله جو عشق یو لوی عشق وکړه دا نو نه چې ته پر یو څو پیسو باندې پر یو څو کودرکو زرو باندې مه یې یا پر خټو باندې مه یې یو څو دیوالونو خښتې سر کتر کړي ته پر مین یو عجب ښایسته تعمیر دی دا نو نه دی د مینې د محبت شي مینه او محبت چې کوې نو د الله سره ښه وکړه د الله دوستان سره وکړه د جنت سره ښه وکړه پرې ښه شي خو نه مین شه دا خښته نور د دغه دشته پر مین کېږي هغسې چې مړ څه درڅه پاتې نو عاشق د دنیا داسې لکه عاشق د دیوال اول عشق مه کوه کې بیا د لمر سره عشق وکړه د دیواله د سره سره نو عشق مه کوه دیوال نو په دغه نه ارزښت عشق ورسره کوي نور ونبيع صباح الخير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على النبي